دوستانو که یو اړخته لوی اختر دی نو بل اړخته په چمن بارډر کې د دویمې ورځې تاو تریخوالي 10 کسان زخمیان کړي دي. اوس تازه خبرونه څه دي په دې ویډیو کې در سره ټول معلومات شریکوم. ویډیو تر اخره وګورئ. پرون په دغه سیمه کې د چمن او سپین بولدک د بارډر یا لارې په تړل کېدو سره احتجاج شروع شوی و چې په دې سره احتجاجیانو او د پاکستان امنیتي ځواکونو ترمنځ لانجه جوړه شوه. امنیتي ځواکونو یعنې پوځیانو ډزې وکړې چې یوه ښځه او 3 کسان یې ووژل او 14 کسان نور زخمیان دي. احتجاج کوونکو ویل چې پوځیانو په موږ باندې مخامخ ډزې کړي دي او د هغې نه وروسته د پاکستان او افغانستان پوځیانو هم په خپل منځ کې جنګ کړی دی چې د شپې ناوخته پورې دوام کړی و. د قندهار چارواکي وایي چې پاکستاني پوځیانو د سپین بولدک په ځینو سیمو بریدونه هم کړي دي چې 15 کسان پکې وژل شوي او 80 نور زخمیان دي. په راپورټ کې ویل شوي دي چې افغان پوځیانو ته هم حکم شوی و چې د پاکستان حملو ته سمدستي جواب ووایي. د افغانستان دفاع وزارت هم ویلي دي چې د پاکستاني بریدونو له کبله یو ماشوم او 9 ملکي کسان وژل شوي او 50 نور زخمیان دي. رپورټونه وایي چې پاکستاني سرحدي پوځیانو په هغه مسافرو هم ډزې کړي دي چې د افغانستان له اړخه پاکستان ته د داخلېدو کوشش کولو. د زیارت یعنې پنجشنبې په ورځ په چمن کې یو شمېر مسافرو د دروازې د نه پرانیستل کېدو په ضد احتجاج کړی او پاکستاني ځواکونو سره نښته کې مرګ ژوبله هم رامنځته شوې وه. ویل کېږي چې پارېدلو کسانو غوښتل دروازه پرانیستل شي، خو کله چې پاکستاني چارواکو داسې ونه کړل نو خلکو کوشش وکړو چې په زوره د افغانستان خواته واوړي. رپورټ کې دا هم ویل شوي دي چې د پاکستان حکومت اعلان کړی و چې دغه دروازه به د اختر په شپو ورځو کې خلاص خلاصوي، خو داسې ونه شول. دوستانو زړه مو ډېر خفه شو چې د اختر په مبارکو ورځو کې داسې غمجن خبرونه واورو. الله پاک دې د ټولو مسلمانانو په وطنونو کې صلح او ارامي راولي او هیڅوک دې هم په داسې دردونکي مرګ مړه نه شي. امین. دوستانو کمنټ کې راته امین ضرور لیکئ چې تاسو هم د دې دعا حصه جوړه شئ. د نورو تازه په زړه پورې او معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل پښتو پوسټ سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.